د زیله واده کوي ډبل بیډ دی او سنگل بیډ دی او ټریپل بیډ دی او نګریزي دی او جوړا دی او شاملندن دی او ډیګ دی یو نیمه مې ډیګ سپین چرګانې دوه لال کړي خدای دې چرنه مکه غار کا حکیم نه چاته پوسو کو ولې ته پوس کوما د عقل په څه سره زیاتېږي او قوي د عقل څه شی دی ایمان هم زیاتېږي کمیږي عقل هم زیاتېږي کمیږي دا مؤید او مقوي د عقل څه شی دی او عقل په څه سره کمیږي نو هغه ته درې خبرې وکړي عقل داغه چا زیاتېږي چې هغه د عالم خواله راځي داغه سره مینه کوي داغه خدمت کوي او داغه هرې خبرې ته ولاړ دی زه نه ویم کتابونه لیکي الله به د عقل زیات کړي او چې علما پسې کنځلې کې او چې ښځه دي چې په منډه د بقې بیا په علما پسې کنځلې کې نو د بدبخته ځي کو نه او چې کنځله وکړي نو څه کېږي که څوک دا وایي چې زما عقل دې زیات شي نو څه دی وکړي علم نه مشوره اخله زموږ نه مشوره څوک نه اخلي د زیله واده کوي ډبل بیډ دی او سنگل بیډ دی او ټریپل بیډ دی او نګریزي دی او جوړا دی او شاملندن دی او ډیګ دی یو نیمه مې ډیګ سپین چرګانې دوه لال کړي خدای دې چرنه مکه غار کا دا چر خو نه اذان کوي نه ټک کوي په نه کې د تورشته نه کې د باوته دا چې سم بې غیرت دی ته هم داسې بې غیرت دی چرګان دي لال کړي دي چرګان دي او راول دې ډیګ دی نو زمونږ نه په دې کې تپوس نه کوي چې کله بابا مړ شي په دې کې هم تپوس نه کوي یوه جمعه ده او دوه جمعې دي جمعه په نه کتاب کې شته نه په دین کې شته د مړي نه وروسته دا ختمونه کول دا په کتاب کې د سره نشته دی یو ملا دې ماته وښیي یاد لره کم په جمعه باندې چې تا سبق وي ډوډۍ به پرې نه خورې ډوډۍ دې چې وخوړه سبق به پرې نه وي پخوا به ویلې دوه سپارې ووایه ولې په ماته سنډه پکېږي ځان یې ولې نه چې ستا بابا دې دوه سپارې وایم خدای دې پسې غر کړي او که چاته ووایې چې زه دا طالبان بله په مدرسه کې سبق ووایي ډوډۍ مه راوړه بیا سنټې بوټي بیا خپوي د دین نه خو خبر نه دی غریب په دین څه پوهېږي د دین د عالم خواله خو راغلی نه دی نو د علماو خواته چې کېني نو د عالم خواله ماله الله راځي چې یا دې د پټي لانجه ده د پلوسې د بریده یا د غوانې ودرېږي یا د په ښځه پیران راغلی دي بیا زما خواله راځي بل وخت چې روغ رمټې برابرې په ما سلام هم ناچي کتابونه لیکي عقل چې زیادت غواړي عقل مقوي غواړي مؤید غواړي علماو سره مشوره وکړه وطول التجارب او په چا چې ډېرې سختې تېرې شوي دي په تا به امتحانات راځي په تا به تکالیف راځي هغې ته ځان ټینګ کړه بیا به نه سړی جوړېږي تا باندې چاته بیړه نه ده درکړې کیسې در باندې نه دي راغلې نیغې نیغې کېږي تجربې نه واوړه وحسن تثبت او په یو خبره محکم ودرېږه مضبوط ودرېږه بې ځای خبره مه نیسه یو خبره چې ته په خبره ودرېږي د خبرې نتیجې ته وګوره په دې خبره زه ودرېږم په دې کې د آخرت پیدا شته د دنیا پیدا شته الله پې خوشحالېږي نبي پې خوشحالېږي ما ته پیدا شته بیا پې ودرېږه خو داسې نه چې مازدیګر یو شان ته وي او د شپې د لڅوک راغی پنځه ریزې ته وټقو بیا بل شان ته وي سبا له بل شان ته وي مړه څه د بې غیرته بچی یاره مضبوط ودرېږه دا درې خبرې چې پکې وي نو عقل به دې په ځای